کله چې ماشوم ته بیزده کې په خبره باندې چې ته خو هیڅ شی نه ته په څه پوهېږي ته پکې چاره اوستې نه دا ډېر دونه خطرناک کار دی چې دا ماشوم تباه او برباد کړي. بس هغه مونږ به چېرته دغه واغستو که نه په مدرسه یا په سکول کې مونږ پوزیشن واغستو، فرسټ پوزیشن، سیکنډ پوزیشن او تھرډ پوزیشن. هغه به مو واغستو چې رابلو مشرانو به راته وي اندو میں کانا راجا وایي پړندو کې د یوې سترګې واله سي باچایي وي ستا ملګري هم نالایقه دي ته پکې فرسټ راغلې نو څه فایدې وکړه. زموږ زړه به وغورځېدو په څه به وغورځېدو چې یاره کار کې که کار نه کې برابره خبره ده، هونه نه هونه برابر دا زموږ دپاره برابره وه. نو ماشوم چېرته هغه ډسکریج کول نه دي پکار، نه په خبره به هغه اپریشیټ کې دا به ورته نه وایي تا فرسټ پوزیشن ولې وانهوستو، سیکنډ دې ولې وانهوستو، تھرډ دې ولې وانهوستو. دا طریقه غلطه ده. ولې دا چې نن فیل شو دا ماشوم په خندا ځان ته رانږدې که خیر دی بچي هېڅ خبره نه دا څه خبره ده. بس تعالی خو سبق درځي که نه او بابا راځي او زه یې فیل کړم خیر دی وشیا بله پیره به پاس شي که نه 15 کاله خو باسه په دې کلاس ابه نور محنت شروع کړي. هغه وایي چې دی زما په فیل کېدو دونه خوشحاله دی بابا نو دی به زما په پاس کېدو څونه خوشحالي. نو هغه ورته بیړه چپي کړې ده ورته وایې چې ستا څه حیثیت دی ته پکې چا راوستی په تا مې نن نفس پیسې بندې کړې ته به نن نفس زما سره نه کښېنې ته به نن نفس زما سره په مجلس کې نه. دا بېعزتۍ چې کله مونږ ماشوم له شروع کړو ماشوم نه دغه شی جوړ شي بیا څه بله وي بس بیا هېڅ د کار نه وي هېڅ څه بیا فایده د هغه نه خوري بیا هغه صرف کړتې کوي بیا هغه صرف بس د احساس کمترۍ ښکار شي هغه سره څه نه کېږي. نه ماشوم له حوصله او دغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه طریقه موږ ته وښوده. امام بخاري رحمت الله علیه کتاب لګچوت کې چې کله د کتاب العلم تذکره کوي یو روایت پکې ډېره عجیبه راچوتی دا آخري حدیث چې هم تاسو ته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي یو پیره نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې هغه کومه ونه ده چې هغه د یو مسلمان په شانتې ده یو صحیح انسان په شانتې ده یو مؤمن په شانتې ده. وایي عبدالله ابن عمر صاحب وایي زما ذهن کې راغلی چې دا خو د کجوري ونه یادې د کجوري بوټی یادې چې د هغې الله جل شانو په قرآن مجید کې بل ځای کې تذکره کوي. وایي ما غږ نه شو کولی بس غلی ناست وم ولې مې څه نه وې څنګه به مې څه ویلي وو د ابوبکر صدیق غونته کې لوی سړی ناست د عمر فاروق غونته کې لوی سړی ناست د حضرت عثمان غونته کې لوی سړی ناست د حضرت علي غونته کې د لوی لوی علما ناست رضي الله عنه د معاذ ابن جبل په شانتې مفتی ناست عبدالله ابن مسعود په شانتې د علم غر ناست سلمان فارسي غونته کې د علم سمندر ناست. نو ما به څنګه غږ کولی او د خبرې جواب به مې ورکولی زه خو ډېر کشر وم. نبي علیه صلات وسلام چې کله تپوس وکړو هغه کومه ونه ده چې هغه د یو مؤمن مسلمان او د صحیح انسان په شانتې ده. وایي فجعل الناس فی شجر البوادي خلکو بس تذکرې شروع کړې چا وایي پلانکې بوټی دی چا وایي پلانکې چا سپا بوټي یادول او چا څه یادول چا څه یادول. اوس زما خو ذهن کې خبره تاویږي چې دا پلانکې نبي علیه السلام په خپله جواب وکړو چې کله چاله جواب نه ورتلو او نبي علیه السلام وفرمیل دا د کجوري بوټی دی. وایي چې بیا موږ بار راووتو ما عمر ته وی خپل بابا ته رضي الله تعالی عنه چې بابا د دې خبرې جواب خو ماله راتلو. حضرت عمر فرمایل ما ته چې بچي تا د دې خبرې جواب ولې نه ورکوو. ما ورته چې بابا ما جواب ځکه نه ورکوو چې ابوبکر صدیق ناست و ستا په شانتې لویه هستي ناسته وه د حضرت معاذ په شانتې مفتیان ناست و د حضرت سلمان او د حضرت عبدالله ابن مسعود په شانتې خلک ناست ما به څنګه خبره کوله. حضرت عمر فرمایل بچیا که دې خبرې جواب دې ورکړی وی که نه د عربو د ټولو نه قیمتي اوښان چې دا خبره به او دا جواب به ما دپاره د هغې نه زیات بهتر و. دا څه شی دا حوصله افزایي ده حوصله افزایي ده چې ماشوم مخکې دیکه کوي چې دی مخکې لاړ شي چې دی کامیاب شي بوج پرې نه ورچوي خو چې دی کامیاب شي. داسې دا طریقه د دین اسلام ده. دا دوه څیزونه چې کله راشي په انسانانو کې یو تعلیم او یو تربیت ته انسانان کامیابي او چې دا دوه خبرې نه انسانان تباه او برباد شي. او تعلیم نه زیات ضروري څیز هغه شی دی هغه د ماشوم تربیت دی. که دی نمبرې والي مه قارېږه ورته که دی پوزیشن وانلي مه قارېږه ورته خو که ده چېرته د اخلاقو خلاف خبره وکړه بیا دلته قار شه دلته غوسه شي بچي دا څه کې د چا خلاف خبره وکړه دلته قار شه د چا غیبت یې وکړو هغه ته قار چا ته نقصان ورسوه هغه ته قار شه. دا طریقه نه زموږ غټه مسله دا ده چې د ماشوم کومه تربیتګۍ او هغې ته ځي چېرته جومات ته ځي او په جومات کې چېرته ښه خبره اوري او د هغه ښکلی تربیت کېږي موږ په دې پروا نه کوو. نم هغه له په دې شاباشۍ ورکړی دی نم په دې باندې هغه له چېرته انعام ورکړی دی نم هغه ماشوم دغه طرف ته هغه دیکه کړی چې دغه جومات طرف ته لاړ شي او بدقسمتي دا ده که هغه سهار سکول ته نه ځي مور یې شړقی او پلار یې شړقی ولې پته ده ورته چې هلته مې پیسې ورکړي فیس را نه ځي او دلته خو شی فري دی چې شی فري شي هغه تباه او برباد شي بس ختم شي. دا څیزونه فري دي دې څیزونو قدر وکړئ قرآن او د سنت تعلیم او د دې تربیت او